صدر صاحب خاص که څوک سپوږمۍ ته خیژي هغه ورله لاس ورکوي که څوک سپوږمۍ ته خیژي هغه ورله لاس ورکوي او ښکلی شته دی چې ختلی دی د نور نه پورته چې جبرائیل به ستا د مخ ښایسته څنګه کاته چې جبرائیل به ستا د مخ ښایسته څنګه کاته که نه لمبې به یې ختې د هر وزر نه پورته زه د خپل طرف نه ابراهیم تاج چونکې ډېر ورکوټ هلک دی خو ډېر لوی لوی خلک یې راوستي دي تاسو پر سټیج باندې چې دا ډېر لوی سترګور خلک دي دغه شان دي زما مشران مخامخ ناست دي ښایسته ښایسته ځوانان ناست دي زه نه غواړم چې پخې خبرې وکړم او یا ستاسو وخت ضایع کړم خو چونکې د ملګرو فرمایش دی د دې فرمایش ته به زما اکثر خپل شعرونه به خپله په یادو راځي نه حافظه مې کمزورې ده خو یو دوه درې شعرونه تاسو ټولو ملګرو ته ډالۍ چې سبل شانتې ښایسته یې سبل شانتې ښایسته یې د کینان خو چېرته نه یې سبل شانتې ښایسته یې د کینان خو چېرته نه یې یا ښکليه د یوسف د خاندان خو چېرته نه یې سبل شانتې ښایسته یې د کینان خو چېرته نه یې یا ښکليه د یوسف د خاندان خو چېرته نه یې خبرې پېښور د سترګورو پېغلو ښار دی خبرې پېښور د سترګورو پېغلو ښار دی هلکه څومره ښکلی افغان خو چېرته نه یې خبرې پېښور د سترګورو پېغلو ښار دی هلکه څومره ښکلی افغان خو چېرته نه یې سفر شعر پکې څنګه ګلابه په بڼو دې د سفر ستوماني ښکاري ګلابه په بڼو دې د سفر ستوماني ښکاري زما د زړه په دشتو کې روان خو چېرته نه یې چې شعر د خپل قوم د مینې زېږنده چې نه ده لالي تا هغه درویش روښان خو چېرته نه یې نو دا د ضمیر صاحب او د ټولو ملګرو فرمایش وکړو دا چونکې کرن خان ویلی تاسو ټولو به اورېدلی خو زه به ووایم چې د مینې په مذهب دی همسفر یې کم که نه د مینې په مذهب دی همسفر یې کم که نه یو ښکلی رانه مخکې دی رهبر یې کم که نه څلور واړه رکات رانه دوه سترګو کړسه وه څلور واړه رکات رانه دوه سترګو کړسه وه چې دا مونږ بېرته مات کړمه د سر یې کم که نه صادق صاحب بخښنه غواړم صادق صاحب ګناه ده یوه جینۍ وایي ګناه ده که بیخي کافره کېږم خو پې نه ګناه ده که بیخي کافره کېږم خو پې نه ملا څوک رانه خوله غواړي چې ور یې کړم که نه ګناه ده که بیخي کافره کېږم خو پې نه ملا څوک رانه خوله غواړي چې ور یې کړم که نه ګلرخ راته د سترګو لاندې ستړي ستړي ګوري ګلرخ راته د سترګو لاندې ستړي ستړي ګوري ګېډي تړي د زلفو ور په سر یې کړم که نه بیخي لکه یعقوب ورپسې هر سړی ړندېږي بیخي لکه یعقوب ورپسې هر سړی ړندېږي په دې ښار کې یوسف پسې خبرې کم که نه باچا دغه سړی د فرعونیت خلاف راوتی باچا دغه سړی د فرعونیت خلاف راوتی د زړه په سلطنت کې مقرر یې کم که نه نور څوک زما مغرور حسن ته پورته راکتی شي خو یو درویش روښان دی مرور یې کم که نه ډېره مهرباني ډېره مننه